د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د جنوب ختیځ زون د وکیلانو، سناتورانو او د کابینې د غړو په دویمه ګډه ناسته کې ګډون وکړ. دا ناسته چې پار کې جوړه سوې وه، د حکومت اجرا رئیس ډاکټر عبدالله هم حضور پکې درلود. جمهور رئیس غني د ملي شورا استازو ته په خطاب کې وویل: نن جلسه د کابینې دپاره او موږ دپاره د غوږ نیولو جلسه ده. خبرې به تاسې کوو، که خاصې پوښتنې وي بیا د کابینې محترم غړي به ځواب ورکړي. ځکه لازمه ده چې موږ یې تاسې اواز چې د ولس اواز ده په واضح او اوچته توګه واورو او د هغه په چوکاټ کې اقدامات وکړو. جمهور رئیس له ژمنۍ رخصتیو د مخه د افغانستان د ملي بودیجې د تصویبولو له امله د ملي شورا له استازو څخه مننه وکړه او ویې ویل: زه غواړم مننه وکړم چې مخکې له دې نه چې تاسو رخصتۍ ته لاړئ بودیجه هم پاس کړل، ځکه چې تاسې دا لوی اقدام وکړه. نن ټول وزیر صاحبان او د کابینې ټول محترم غړي خپل پلانونه د بودیجې د تصویب په اساس باندې جوړ کړي دي او هغه شی چې بودیجې کې دي دوی مجبور دي چې په هغه باندې عمل وکړي او هغه به په مشخصه توګه تاسو ته توضیح کېږي چې ابهام فضا نه وي او موږ وکړی سو چې په واضح توګه په مخه لاړ سو. د هیواد جمهور رئیس د درې ګونو قواو ترمنځ همغږي او همکاري د ولس او افغانستان په خیر وبلله او زیاته یې کړه: درې قوې چې د افغانستان په اساسي قانون کې تشریح سوي دي د یو بل متمم دي. هره قوه خپل صلاحیتونه لري چې د اساسي قانون ورباندې وضاحت شته او د دې دریو قواو همغږي د دې دریو قواو یو غږ پیدا کول او یو جهت کې درېدل د وطن خیر او صلاح دپاره ده. د دریو قواو د مشر په حیث باندې زه ځان مسؤول ګڼم چې درې قواو ته په عین سترګو وګورم. جمهور رئیس د تیر کال د کړنو او لاسته راوړنو په هکله ولس ته د راپور ورکولو په اړه وویل: 1994 کال په ختم کې ده او 1995 کال انشاءالله تعالی زر شروع کیږي. نو ډیره لازمه ده چې مخکې له دې نه چې نوی کال شروع سي موږ خپل ټول کارونه ټول کړي او د افغانستان معظم ولس ته یو واضح پیغام ورکړو. د هغه دپاره مخکې له دې نه چې نوی کال شروع سي ټول والي صاحبان به زه بیا وغواړم چې کابینې سره او ملي شورا سره یو ځای کینو او ټول ترتیب د دې چې ټول افغانستان کې څه کېږي په واضح خطوطو کې ترسیم کو او ولس ته یې ورسوو. وروسته د جنوب ختیځ زون اړوند ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او کوچیانو وکیلانو او سناتورانو د خپلو اړوندو سیمو د ستونزو په هکله خبرې وکړې. وکیلانو او سناتورانو امنیتي، د سیمه ییزو پولیسو، اداري فساد، د زده کړې، روغتیا، برېښنا، کرنې، د کدرونو د استخدام، سرکونو، بندونو، کانونو، د حکومتي ادارو، ښوونځیو د ودانیو د کمبود، په عربي هیوادونو کې د میشت افغانانو د پاسپورتونو د ستونزو، د مدرسو د لیلیو، پوهنتونونو، د کوچیانو د څښاک د اوبو او میشتېدنې، په سرحدي ولایتونو کې د کلدارو تومن د چلښت، د پلونو جوړولو، د غیر مسؤلو وسلوالو، د ځنګلونو د وهلو، د صنعتي پارکونو، د کابل جلال آباد دویم سړک جوړولو او نورو ستونزو په هکله خپلې غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کړل. د غوښتنو او وړاندیزونو له اورېدلو وروسته د اړوندو سکتوري وزارتونو وزیرانو په نوبت سره د وکیلانو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړې او خپل راتلونکي پلانونه یې له هغوی سره شریک کړل. جمهور رئیس یو ځل بیا له سناتورانو او وکیلانو څخه مننه وکړه چې د ولس غوښتنې په واضح توګه د کابینې له غړیو سره شریکې کړې او زیاته یې کړه چې ما غوښتنه څه ده له هر وکیل صاحبان نه چې برته کښېنئ پرون شپه چې تشریف راوړی یو منسجم لیست
په موضوعاتو کې برابر کړي، یو خواته چې د خواته د تعقیب مسئله. په دې ترتیب موږ او تاسې مخکې تللی سو. هره 2 میاشتې به دغه کابینه تاسې وکیل صاحبانو سره کیني. محمد اشرف غني د 1994 لمریز کال امنیتي ستونزو ته په اشارې وویل 1994 کال موږ د بقا کال، موږ جنگ ونه غوښت، جنگ په موږ تحمیل سو. او مرحله نه جنگ تیر سو. نن هر شپه 15 خاص عملیات کیږي دا 2 میاشتو کې. 15 ځایو د افغانستان کې همزمان اتحادیه اردو پولیس په عملیاتو کې. مقصد مې دا ده چې هغه ظرفیت چې دې کال کې پیدا سوی توپیر لري له هغه بل کال. اوس موږ یو قوت لرو، مسئله د استعمال د دې قوت. جمهور رئیس غني ویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې منسجم او منظم حرکت موجود دی او څرګنده کړه چې تاسو ټولو مشوره ماته څه اردو متحرکه کړه، همدا مشوره وکنه. ټول وایي چې یو متحرکه اردو یې چې هر چیرې عمل وکړو. متحرکه اردو نسو جوړولی غیر له دې نه چې پوستې ټولې کړو. نو غوښتنه مې دا ده تاسې د مشرانو په حیث باندې لاس راکړئ چې اردو متحرکه سي. دلته که اردو متحرکه سوله دا تاسو ټولې غوښتنې ترسره کیږي. د هیواد جمهور رئیس د سولې خبرو په برخه کې شویو پرمختګونو ته په اشارې وویل سولې باندې ټینګ درېدلي یو، اوم لیدل چې په کاغذ کې هغه چې ولس د افغانستان په دې 40 کالو کې غوښتل په 3 جانبه او 4 جانبه کې راغلي دي. اوس خبره دا ده چې څنګه یې عمل ته ورسو. او سوله حیاتي ده ځکه یوه ورځ دا مصرف چې موږ په امنیت کې کوو پیسې یې پرېږده، دا ځوانان چې موږ لاسه ورکوو په یو کال کې دا وطن په اساسي حرکت باندې راتلی شي. نو سولې باندې ټینګ درېدلي یو. جمهور رئیس غني د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې او سرښندنې وستایلې او زیاته یې کړه چې د وارسا او بروکسل په راتلونکو غونډو کې به له افغانستان سره د نظامي او انکشافي همکاریو په اړه بحث وسي. جمهور رئیس د اوبو مهارولو د افغانستان خودکفایۍ ته په اشارې وویل مگر اجازه راکړئ چې بخش آباد بند، کمال خان بند او هلمند خوندي کړم چې د افغانستان اوبو باندې بیا څوک پیغور را نه کړي چې دوی خپلې اوبو نسي مهاروی. پرېږده چې هر څه یې حق ده، پرېږدئ چې دا ټینګ کړو. نو دغسې اقدامات په کار دي چې انشاءالله تعالی موږ او تاسې نتیجې ته ورسېږو. ټاپي مو لیدله. اوس هدف مې دا ده چې هر زون د افغانستان ته یو لوی کار وسي لکه ټاپي غوندې. نور کارونه هم روان دي انشاءالله تعالی په مخ کې ځو.